بس شوګر خو چې شورګره کې وګرځم نو خوشي او چې شورګره کې ته نو زمانو بس بیا دا څه کې یاسین بھائی حاجی ها دغه سي یو سپیشلیست ډاکټر هم پېته کو هغه لاړو نو هغه راته یو کیلومتر یو نیم کیلومتر واک کا واک نو چکدری د سین په غاړه باندې یو داسې ادي غونډه سړک جوړ شوی دی پوخ سړک نه ګاډي ماډي په ډیر نه ځي خو صحیح داسې راسین غاړې ته یو ډبه غونډه جوړه کړې خلک پیسې راځي صحیح اوس په هغې مې سهار وختي منډه شروع کړه اوس چې مې شاته وکتل یو درې سپي راپسې شو صحیح نو هغوی دونه منډه راکړې چې زما یو کالم بس لپاره به خیر ته زه یو لطیفه ووایم دا زما په تنګي کې دوکان و یو هلک پکې ناست دی او دا چل کوي اوف 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 دا چلونه کول زما په خیال شو مې ولې لکه ما ولې لکه دا چل کې چې اوف اوف ما یو شک شوی یم ما لکه کې جنې دا وینه لا سم پته نه لګي او کو دته د علاج دوخه یم علاج ته خیال کې میراوس ته سوي ریډیو ته وکیل ها پملا یې درد او وکړ جیو زما په واخ درد ما لري کو او نو ته ځان املا لري نه وختي یو کس په کالو کو ویره وی سر را باندې ګرځي هغه بیا خو ته پکې تم ضرورت نشته میراوس خان هغه ته قصه کوله د کریمانو حواله سره دی خیر یو دغه له عمر زو خو یو بل سوال مې ذهن لراځي چې دا موږ د پاکستان څومره دی زمونږ پاکستان 100 کروڑ آبادی ده دا یار کم سے کم 24 کروڑ خدا 24 کروڑ نن چې دا یو د پاسه 24 څنګه زما بل شو بل شو زمان وسې شوی بل مې یو ذهن له خبر راتله د کریم حواله ته خبره کوله کنه جی لکه تاسو چې څنګه دا زورا کریم او کنه نو د دې خو تاسو خامخا لکه طریقه خو خایې کنه بالکل چې دا د سره په دا کوي صحیح ده زمونږ کې کلر هم ډیر بهترین د زورا کلر دی چې دا الته موږ په یو دغه باندې دا چلول دا کریمان یو ساده ګور غو نه سره دی هغه چې د کور ته وړي دي دوړې وي یو د مخ د سپینولو هغه یو د سره تورولو هغه بالکل نه خدام ساده ګولو نو دغه کور نه کړ دې تلې بازار ته نو هغه کریمان راغی چې هغه د مخ هغه سپینولو هغه نه هغه په سر مګلې د سر هغه په مخ مګلې زبردست په مخ مګلې چې خاوند کور ته راغی او خځه ته وکتل نه غلور ته دا سو دا زرتانګه مونږ چار اوسته او ته دا خو زرتانګه نه دا خو میامي ده او ته دا په څه چل شو به ورمنډه کړی چانه په پین وړنی او هغه پر کې به کې غوښتي هغه په مخ مګړي پستا هغه نه پیژندلې دا زبردست صحیح صبر راته میراو د سره پاره بس یو شعر ته وایم ناول د تازه د خپل یو مرګري شعر وایم ها چې زبرخان ظفر تاسو په پیژنې بالکل زما پروګرام ته ډیر راغلی دی خاجي هغه دغه شعر نه زما دا ټول مې خوښتي خو دغه سره زما ذاتی خپل غب شپ هم دی کنه صحیح نه هغه وایي چې خلک مینه کوي په مینه کې یې ګټې وکړي او خلک مینه کوي په مینه کې یې ګټې وکړي خو مونږ د مینې د رمثال کې اسې خټې وکړي او بیا وایي چې زړه مې تا سره په جوړ تازه کې پاتې شوی دی او زړه مې تا سره په جوړ تازه کې پاتې شوی دی او بار چې را وطن په دروازه کې پاتې شوی دی او نن چې مې یو ښکلې جینۍ ولیده په ګاډي کې نو زړه رانه د صدر په مزده کې پاتې شوی دی او څنګه به یې پلار د ما نه انکار وکړي څنګه به یې پلار د ما نه انکار وکړي ما سره 3 ورځې سه روزه کې پاتې شوی دی زبردست بل دا بل یو شعر دی د لیلا به پوره یو درجن بچیو دا وره د لیلا به پوره یو درجن بچیو خو مجنون می پیدا شوی پاکستان کې او د غریبې کړې ښځې داسې زړې او د غریبې کړې ښځې داسې زړې سړي ته خپله ښځه نیاخ کوي نو دا خو لګي بس روزانه کله لطیفه راغلي مخې له کله خو یو لطیفه راته داسې عجایب واقعان د حقیقت هم ده صحیح دوبۍ ته تلم او دوبۍ ته تلم جاز ته چې وختم نو په دې جاز کې په دې پایلټ پسې شاته یو شپږ سیټونه او هغه د ویفي خلکو بالکل ना बूढ़ा लाड़ पारे के ना आओ अगर मले वाले वो पसरा लो बाबा उठो ये तुम्हारा सीट नहीं है हम नहीं उठते मैंने पहले चादर रखा है मख के चादर है चादर में भी चादर रखा है खुदा के बंदे आपका सीट उधर पीछे दिवाती हम नहीं उठते जाओ हम पठानो के एक बात है यार जगह लपे के जोड़ा
بل یو پښتون د وروستو نه داسې راغی او دې بوډا ته یې غوږ کې پس پس غوندې وکړه بس د یې بریکیس راښکه او شاته لاړو ښه عملي والا ده ته وایي چې یار په دغه مونږ ډېر وس وکړو دا خو نه ته دا تا ورته څه وویل تا ده ته څه وویل ما ده ته دې غوږ کې داسې روغ غوندې بابا چیرې ځې وایي ده وایي چې دوبۍ له وایي مې چې دا سیټ خو کراچۍ له روان دی دوبۍ له هغه شاته سیټ دی وایي ده وایي شا او بیا چې کېناسته که او جس به روانېدو کې نو دی بیا داسې کې خدا کا یہ نظام دیکھو ایک گیا ایک سیٹ کراچی جاتا ہے اور دوسرا دوبۍ جاتا ہے داسې کې په دوبۍ کې بیا زما په نامه چا هوټل جوړ کړ چې هوټل یې جوړ کړ هغه یې لکه بس طالب ته تنخواه درکوم بس ته څه کې او بس تا په نوم باندې به زه هوټل جوړ کړم صحیح ده هغه جوړ یې کړ صحیح نو دا غټې غټې ټریلې ني دا ټرکونه غوندې ټریلې شانتي بالکل دلته خو لا کمې کمې هلته که دې ولیده نو ته به یې نیم نیم پارلنګ ده دا د وزیرستان دا خلک چلی صحیح وزیرستان دا خلک چلی چې هوټل ته به ډوډۍ لرالو نو ما ته به داسې ښکته او بره کتل نه بیرګانو به ورته وی دا میراوس دی که نه ما ته وی ښه میراوس یې ما یو میراوس بیا به یې ډوډۍ خوړله بیا به یې یو ساعت پس میراوس یې که نو څه کې جومات ته سره ویم که نه یاره بیا به داسې کار وکړي چې بل ملګری به په موبایل مې لوکړو ګلستانه شبر یې په هوټله کې مې میراوس مینده کړ دا خبرې خو ډېرې ساده دي بالکل صحیح خبره کله رواني میراوس چې خلک درته څه وایي یاره السلام علیکم हाजी कॉल ड्रॉप शुमी नवालो कॉल गोली से 091 65 15 093 बांधे नेक पने गलत लीजिए हम उनका कॉल गोली से 091 65 15 093 पर अगर नंबर बांधे नेक पने कॉल गोली से अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम नरगिस बियार आले मेरा उस दाखल बिया गन यार आला خاجری به لګولا نو میرا اوس ویو ویدی چې وختي وی چې د پلان کوش کوم دا وخت کې کم دین ویدی سره دوه درې ماشومان مو ویدا چې مولید را